سلامونه او نیکی هیلې ټولو ته دلته مونږ د لوغیان ښار کې راټول شوي یو. خوشحال خان ښایسته زوی نو د هغه د مسابقې لپاره بس ټول د افغانان راټول شوي دي. هغه ښار تقریبا 2 غنټې لاره ده، 2 غنټې لرې لاره ده، خو دا ټول ملګري راټول شوي دي. د رخصتۍ ورځ هم ده خو خلکو خپل کارونه هم پرېښي دي چې خپل نور بس مصروفیتونه پرېښي دي او راغلي دي او مونږ ویاړ کوو چې زموږ منځ کې دغه شانتې یو افغان شته دی چې زموږ د افغانستان بیرغ دیزې کې په مهاجرت کې هم اوچتوي. نو انشاءالله ستا د بریا په هیله ښایسته زوی صاحب انشاءالله. سلامونه قدرمندو افغانانو دا درانه او خواږه ملګري وینئ چې اوس په خیر باندې روان یاست نان ته د خوشحال جان مقابله ده. نو زه له ټولو ملګرو او خوږو افغانانو نه هیله کوم خصوصا چې په نان کې اوسئ چې راسئ دا لوبه له نږدې نه وڅارئ او له ټولو افغانانو به مې دا هیله وي چې ټول موږ ته دعاګانې کوي خصوصا خوشحال ته چې دغه لوبه هغه کې تاسو د مبارک بیرغ وینئ چې له خیره د افغانستان لپاره د هغه لپاره خوشحال مقابله کوي. موږ او تاسو ته خوشحالي رابخي. نو زه له ټولو ملګرو نه هیله کوم چې خوشحال جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا إله العالمين هم ارزو ارمان چې دې افغانانو او مهاجر او مسافر ورونو کې یا اله دې پورا امين. يا اله العالمین دا کړي دل او ولس او افغانان نور مزوره یا اله العالمین دغه ورور چې زمونږ دلته نن مسابقه لري دا یوازې نه کړي غوند نور افغانان شته د مسافر مهاجر ورونو یا اله العالمین ته بریا په نصیب تر څو د افغانستان درې رنګه بیرغ اوچت کړي او د افغانستان کړي دلی ولسونو په شونډو کې مسکا راولي. السلام علیکم تاسو نام کیو سلام علیکم. دې خواته فرانسویان راغلي او دغه کپونه دي چې د کپونو د څه لپاره دا د ښایسته کپ د ګټلو لپاره دغه میدان دی. دغه ټول افغانان دي چې تاسو یې ګورئ ماشاءالله ښه ډېر دي تقریبا 1.5-200 نفره دي چې دلته راغلي دي خپل د ورزشکار تشویق لپاره راغلي دي. نو ګورئ انشاءالله څه کېږي. ملګرو نن راغلي یو دلته ټول افغانان ناست دي. زمونږ د یو افغان نن مسابقه ده د نانس ښار کې د کیک بوکس مسابقه ده او د افغان نوم د خوشحال خان ښایسته زوی او شکارچي یې څه دی ورزشي نوم یې دی. نو انشاءالله ګوري چې څه کېږي او دعاګانې ورته کوو چې له خیر سره دا یې کامیابه شي. اوس دا ټول راغلي دي او دا دغه میدان دی چې شاته مې ښکاري. بیا به انشاءالله چې خپله د مسابقې جریان به ریکارډ کړو او تاسو سره به یې شریک کړو. هغه زور د مټ امراسي په دې رنګ کې وکړي دغلته لکه اتان خوشحال خان ښایسته زوی مشهور په شکارچي افغانستان هغه ګوره ټیک ټاک کې چاته نه چلنج ورکوي نه وایي چې لوکیشن درولېږه نه شی خو د هغه لوکیشن دا ځای ده. دغه نارنجي خولۍ چې لري د افغان دی او هغه تور خولۍ چې لري د فرانسوی دی. او آفرین یو ښه لغته د افغان له خوا نه. اوس به وګورو چې څه کېږي ماشاءالله. چې
شي